مرګلتل یې هوسه جامه کو زیاړې به نه ته کوي نه زه کوم راځه په خیر مهرباني وکړه مهرباني ها کیسه داسې دی که نه مطلب یې تاسو کوم دویم صحابه دی صحیح شو مطلب دویم صحابه دی یو اول صحابه دی یو دریم صحابه دی صحیح شو پښتو کې متال دی چې تیمو با خپل اور ما غځي تو بات اور نه غیم کڅان داسې متال شوی دی صحیح دی که خو نو ما بیا د سیاله ورله واره بیا ورسېدې د غوشیانو ته ودې لا بنده دا اوس څه کیسه ده ته دغه بد کار ده دلته ګورن نه زنانه ناستې دي دا بد کار ده تاسې ولې له دې شیانو سره ډېره جوړه ده له دې غین او د افسر کیسې غین ده له دې سره مو ولې دومره جوړه ده دا غړت غړت سره مهرباني وکړه جوړه نه دی سوال د نیچاون که نه سوال او سوال مو دا دی چې مطلب یې تاسو دا درې صحابه دي څلوېښت کاله بعد مسلمان شي مسلمان شوي دي که نه مسلمان شوي دي اوس یې ما کیسه پراووره کله یې ما کیسه پراشي هغه نه بعد جواب كبروا يا أهل السنة كبروا يا أهل التكبير الله أكبر ولله الله اکبر ولله په خپل خلو اقرار نور څه شی غواړي وای مسلمان شوي دي خلاص تاسې دغه د شرک اوازونه کوئ دا د شرکوالي اوازونه کوئ موږ به د رب آواز ولې دا به سبحان الله سبحان الله والله مولا علي نه منې که څنګه ولې نه منو لیکن دا اواز کول شرک ده دا شرک ده کوم چې څوک وایي یو منټ صاحب شرک کوي یو منټ صاحب راکا کری صاحب ته وړور کو سنو ته وړور کو سباس ما کا سید ته مو ته روزه صحیح ده کا کمیله قرآن درته ثابت کړل چې دا کومه ناره ته وایي دا شرک ده دا د مشرکینو عمل ده له قرآنه کسا صاحب راکا کری صاحب تا الله اکبر نه مال کوي دوی مو زړه ساده ده صحیح ده کنه الله اکبر دې زړه سر ده کدا د شرک ناره دې زړه سر ده الحمدلله تونی څنګه دا شرک ولا کیدو څنګه بعد تونی ولا کیدا دا نور حیدری نه ده قرآن منی الحمدلله قرآن منوم اوس وخت دې زړه سر اوس وخت هغه قرآن زمانوم چې کوم اوریجنل قرآن دی چې نازل شوی دی دا تو کوم جوړ کړی دی که نه تو هم ته مرتد څه جوړ کړی هغه قرآن زه نه منم یعنی دوه قرآنونه دي نه تو هم ته ګنده سړي تو هم ته ګنده سړي چې کوم چوپ کړی دی که نه هغه زه نه منم کوم چې نازل شوی زه هغه قرآن منم نو دا تو هم ته حرامي بچي چې کله چوپ کړی که نه لکه ته حرامي تو چوپ کړی داسې حرامي خلاص والا قرآن زه نه ولې دې په کنځلو شروع وکړه تا خو ویل وای نن زه په سور کې راغلی یم اوس څه غضب در شا د خوا خو به چا چینی در کړي الله جل وعلا څه وایي په قرآن عظیم شان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وي وإذا ذكر الله وحده کله چې الله یوازې یاد کړلی سي کبرو الله اکبر ولله الله اکبر ما کوه دا مشرکین اوس درته ثابت کړه ما کوه مې لرې کوئ داسې دي ناسې وکسه وإذا ذكر الله وحده الله وی کله چې د ما نوم واخیستلی سي تنها وحده یعنی الله وی د ما نوم یوازې واخیستلی سي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة سوځي وای زړونه د هغه کسانو چې په آخرت ایمان نه لري وګوره اشمأزت سوځي قلوب الذين زړونه د هغه کسانو لا يؤمنون بالآخرة چې په آخرت ایمان نه لري اوس غوږ وإذا ذكر الذين من دونه لألا نه بغیر چې د بل چا نوم واخیستلی سي لکه دوی چې د علي نوم اخلي رضی الله عنه وارضاه څه وایي وإذا ذكر الذين من دونه الله وی لما نه بغیر من دونه رسول الله لا الله نه بغیر ده علي رضی الله عنهم لا الله نه بغیر ده یعنی دون الله ده وإذا ذكر الذين من دونه کله چې لا الله نه بغیر د بل چا نوم واخیستلی سي اذا هم يستبشرون بیا دغه په آخرت چې ایمان نه لري دا خلک بیا خوشحالي کوي الله څه وایي
وایي کله چې د ما نوم یوازې واخیستلی سي د څوک چې په آخرت ایمان نه لري د هغو زړونه سوځي او بیا چې د بل چا نوم واخیستلی سي اوس دغه ته وایم د دې نوم څه شی ده د علي رضی الله عنه نوم چې واخیست د چا زړه خوشحاله کېږي رب وایي دا مؤمنان نه دي رب وایي د دې زړونه سوځي د ما په نامه باندې رب وایي دا په آخرت ایمان نه لري دا قرآن د ورسه ته دي تو په دې قرآن خو ایمان نه لري خو ته دې په هغه اصلي قرآن کې مو ګوره سورة الزمر کې دا آیات ده انشاءالله مو لیدلي دي کسه تا مسلمان زیا مسلمان څه تا الله اکبر نه ما مني څه زه نه ومنم زه ساره مسلمان یم نه زه بیا کافر یم صحیح ده که صحیح دی یو دقیقه بس اوس راځو یو منټ صبر وکړه چې زه خیدري نه رالګوم تو نه بعد لګي د تویلی الله خو یای ایدی ته مو ته ترجمه وکړه د الله خو چرګ خدا څه مطلب څه معنا لري ولې زړه سره ګور علي رضی الله عنه دی موږ جان ده علي رضی الله عنه ګور علي رضی الله دی موږ زړه ده علي رضی الله دی موږ جان ده علي رضی الله عنه دی تاسو د مشرکینو په الله قسم کوي په الله قسم که تاسو نه په ورځ د قیامت هم لعنت در باندې وایي علي رضی الله عنه په دنیا کې هم لعنت در باندې وایي وغیره وغیره راغللی چې زه نن په ډېر طبیعت خبرې در سره کوم کنځلې دي شروع کړلې بیا موږ دلته مؤمنان دي د الله اکبر ناره تکبیر اواز کوي په تاسې بده لګېږي ناره حیدري اوس ناره حیدري علي رضی الله عنه د موږ په زړونو کې ده علي رضی الله عنه نوم موږ په لمانځه کې 5 وخته اخلو وعلى آل محمد چې کله درود شریف وایو لیکن علي رضی الله عنه دې راته ویلي د زړه سره چې تاسې ووایئ چې ناره حیدري یا علي مدد کوم امام درته ویلي چې له موږ نه مدد وغواړي دا ثابتولی تو خپل کور دی مو خپل کور دی تو خپل مذهب دی مو خپل مذهب وخو ونیسه امام علي رضی الله عنه منی الحمدلله بشاکه منومی تو غنتنه کمی امام علي رضی الله عنه د تعالی کتاب نه صحیح روایت درته وښودل چې علي رضی الله عنه وایي چې له الله نه بغیر له بل چا مدد مه غواړي او که چا وغوښتل دا شرک ده دا که مې درته ثابته کړله بیا ثابت یې که مو ته پاته دی زه هر چونه غواړم زه خپل مدد چې چونه غواړم زه اول خپل رب نه مدد غواړم بیا مولا علي نه غواړم یو منټ صبر وکړه مولا علي درته وایي ته وایي چې زه مولا علي منم مولا علي درته وایي چې له الله نه بغیر له بل چا مدد مه غواړه ته څنګه امام علي منې هغه درته وایي دا کار مه کوه ته یې کوې دا د امام علي منل دي الحمدلله موته نه دی موته ته کوم اسلامي کتابونه پرېښلي هغه به تو ولا کې مو ولا کې نشته مو ولا کې نشته صبر دا تو چوپ کړي دي ته موته دلته قرآن ته زه ته نه راغلی قرآن منې په قرآن کې به درته وښیم چې الله وایي چې له ما نه بغیر بل څوک مددګار دي تاسې نشته درته وښیم قرآن حدیث صاحب تو ته مو وشیله زه قرآن منو خو کوم څه نازل شریعه منو تاسې والا نه څه ده تاسې کوم چوپ کړي لاس ورې مې ته ایله څه چوپ قرآنونه مو ته ما رڼوه الله اکبر زه ته دا چوپ مو ته ما رڼوه تو ورته مقصد څه چوپ کړي وي که نه وسې بند کړه دی په دې قرآن ایمان نه لري دا کافران دا مشرکین دا په دې قرآن ایمان نه لري ما مخکې درته وایي د تاسې په قرآن موږ ایمان نه لرو الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر لا اله الا الله همدغه کفر دی بس چې خپله د خلقو ته ښکاره کړل بیا ما ته مه وایه چې تاسې موږ ته ولې کافر وایاست په خدای قسم پرون هم کافران واست نن هم کافران یاست سبا هم کافران یاست په خپله خلو چې څوک اقرار ورځه پخې ځه ته د مسلمان زه د کافر ځه همدا ځای مې وکړه خدای کوي دا وایي دا د تاسې قرآن موږ نه منو مو خو د عامو مو خو د خپلو مسلمانانو ته وایي چې دا خلق همدغه دي چې دا قرآن دوی نه مني ولا یې کې مني تر ستا درس قرآن لري دا یو منټ صبر وکړه یو دقیقه ته قرآن ستا قرآن مصدی کې موجود نه دی زه مسپری کې هم صحیح دی که قرآن به زه چیرې پیدا کړم اصلي قرآن به زه چیرې پیدا کړم اصلي قرآن له چا سره اصلي قرآن مو خمیني سره دی ایران کې صحیح دا نور په دنیا کې چې دی هغه اصلي نه دي اصلي دي خو تا غونته کسانو سه اصلي نه دي لکه څنګه ته نقلي یې همداسې تاسو نقلي یې د یو منټ صبر اوس وکړه صحیح دی قرآن ګوره اهل سنت والجماعت دا ایمان لري دا عقیده لري که څوک وایي چې قرآن کې یو حرف زیات سوی یا کم سوی دا کافر ده دا مسلمان نه ده دا د اهل سنت والجماعت ایمان او عقیده ده
که څوک ووایي چې دا قرآن کې یو حرف زیات سوی یا کم سوی دا مسلمان نه ده. دا د ټول اهل سنت والجماعت عقیده ده الحمدلله. دا د تاسې د خپل ځان په نظر موږ ته مه ګوري چې په هر څه کې مو چینجز راوستلی ده نه. په دې خبرې تو باور دی ته دا تو کومه خبره وکړه په دې خبرې تو باور شته دی چې دا تو اوس په کومې خولې ویله په کومه خبره دا تو څه قرآن ویله چې دا قرآن کې شته یو آیات بدل نه وي شوی نه ده سوی الحمدلله. په دا د اهل سنت والجماعت نه دی قرآن وایي ای د الله بنده الله جل وعلا وایي خو نیسه نو الله جل وعلا وایي الله جل وعلا وایي د انسانانو رب وایي وای دا قرآن ما نازل کړی زی حفاظت و ساتنه کوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله وای دا قرآن ما نازل کړی په دې کې څوک یو حرف تغییر او تبدیل نسی راوستلی. بېشکه تو کوم آیات ویله صحیح دی دا ډېر ښکلی ویله خو یوه خبره اوس ته مو غوږ ونیسئ مو خبرې ته صحیح دی کاري صاحب ته مو ته هغه آیات راوړه قرآن تو څه ایښی دی اوس مو څه نه دی ایښی هغه آیات ته مو ته راوړه چې یو مسلمان بل مسلمان ته نشي ویلی چې ته کافر یې چې چا ورته ویله چې ته کافر یې هغه په خپله کافر دی ته اوس مو ته همدا آیات راوړه. دا آیات خو قرآن کریم کې نشته. څنګه نشته هلته قرآن کې ویلي شوي دي چې یو مسلمان بل مسلمان ته نشي ویلی چې ته کافر یې که کافر نه دی ورته ویلي هغه په خپله کافر دی ته اوس مو ته همدا آیات راوړه. د تا نوم څه شی ده؟ زما نوم واجد حسین. تو خو یارې ځان مسلمان راته ثابت کړه په کومه کلمه مسلمان یې؟ ته مو پرېږده کسه ته خپل ځواب نه ما تخته زه ته ځواب درکوم تو نه مو کوم ځواب وغوښتو هغه ځواب. نوم یې څه شی و؟ نوم یې څه شی و؟ واجد علي ګورې دومره شنه خري یاسته مخکې دې ویل وایي له تا سره چې کوم قرآن ده دا زه نه منم اوس وایي وایي په دې قرآن کې دا آیات راواړو خدای مو ته راوړه کسه که نه چې یو مسلمان بل ځل درته نه کوم واجد ته مسلمان یې مسلمان یې زه یو کافر یم کافر خو ته مو ته دا ثبوت کړه چې یو مسلمان بل مسلمان ته وایي نو له کافره سره بیا د کافر دلیل پسې تشته ګرځې ودې او انسانه خپله خوله وایي چې زه یو کافر یم یا دلیل نه ما نه غواړې د تا د کفر دلیل هم پسې زه درکړم. کاري صاحب ته خو مسلمان یې که نه یو مسلمان بل مسلمان ته نه یې چې ته کافر یې که ورته ویل هغه په خپله کافر دی ته مو ته صرف دا آیات راوړه. نو ته خو د خپله خوله وایې چې زه کافر یم ته په خپله خوله وایې چې وایي کافر یم زه کافر یم تو چې د کومو مسلمانو نه تور لګولی دی چې د نورو مسلمانانو ته یې چې ته کافر یې په کومو مسلمانانو په کومو مسلمانانو آیا د کومو مسلمانانو راځي ته یو مسلمان ورور مسلمانانو او انسانه په کوم انسان مې د کفر ټاپه لګولې ده په کوم مسلمان داسې ورځ ماشه دغه برور کې که نه څه تو ته مو مذهب والا کسان راوخېږي اهل شیعه کسان تو ته راوخېږي چې ته هغه د کافر نه ما ونه لګوې تو بور غوږ خو نیسه نو غوږ خو نیسه اوس دې تقیه شروع کړله دا اوس تا وویل چې دا قرآن زه نه منم د تا نه په خپل کفر کې شک شته دا یو خبر حدیث صاحب تی خپل قرآن راوړه که نه تی خپل قرآن راوړه څه د تو کوم ځان څه ایښی دغه نه یې راوړه زه تو ته دغه نه یم د ما په همدغه قرآن عظیم شان کې دا آیات نه ده دا حدیث ده ای د الله بنده تو قرآن و حدیث نه پېژنې حدیث دی حدیث راوړه که نه چې یو مسلمان بل مسلمان ته نه شي ویلی ته کافر یې مو ته همدا حدیث راوړه ته ویلې ته کوم ځواب په سترګو نبي علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې یو مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه په دې خبره هغه سړی کافر کېږي دا اوس بېشکه ریکورډ مو وکړي غوږ ونیسه دا اوس زه تا ته وایم چې ته کافر یې خپل اسلام دې راته ثابت کړه ودې زړه سره زه د اسلام ثابت کوم خو ته مو ته آیات راوړه آیات د کوم هغه تو ته مو ویله دا راوړه آیات نه ده او غرق سي او شرابي حدیث ده د آیات او د حدیث په منځ کې فرق نه سي کولی تر اوسه او حرامي والا د زنو زه تو ته یې سره راوړه ثابت بیا کنځلې اخیر کې وکړه ته په کومه کلمه مسلمان یې و واجدک ماجدک څه بلا یې په کومه کلمه مسلمان یې تو خو موږ ته دا د تا کلمه وښیې چې موږ دې وپېژنو چې رښتیا هم ته مسلمان یې که نه یې ته په کومه کلمه مسلمان
زه ته اوس وایم چې زه په دغې کلمې مسلمان یم که صحیح ته قرآن ماني وخی اله دې زړه سره زري وخی اله جواب ته رډي شه جواب ته رډي شه ته مسلمان یې الحمدلله الحمدلله بیا یې د قرآن د ماني نو کوم قرآن د ته خپل قرآن ماني الحمدلله او بالکل ایمان ورباندې راوړ باندې قرآن وایه ته کومې مور نه راوړی شوی مور د معلومه دی په خدای قسم له خپلې مور نه پلار مې نکاح ورسره کړې اوس وفات سوې ده او په حلاله نکاح او بیا راغلم بیا یې قرآن را باندې زده کړل بیا یې دین را باندې زده کړل ان تر دا اوسه پورې الحمدلله الله جل وعلا دې ما په مورجان هم رحم وکړي الله جل وعلا مې دې په پلارجان هم رحم وکړي دې الله په فضل و کرم سره اوس بېشکه بېشکه ته خپلې مور راوړی نه اوس بلې خواته به نه تښتي بلې خواته به نه تښتي تا ویل چې زه مسلمان یم په کومه کلمه مسلمان یم مهرباني اوس یې ووږه صحیح دی که خپلې مور راوړی که کنځلې اوس کنځلې شروع کړه زه دې کلمه درنه غواړم کنځلې نه درنه غواړم کنځلې نه درنه غواړم کلمه درنه غواړم کنځلې نه غواړم کلمه غواړم کاري صاحب هغه زه ته جواب در کوم ته خپلې موره پیدا شوی که ما جواب خو راکړه د ما له مور سره د ما پیدایښت سره د تا څه کار ده اوس راځه په دې ځای ته راځه ته موره پیدا شوی خپلې موره پیدا شوی صحیح دی که نه یو منټ نو ته زه سوال جواب در کوم ته خپلې موره پیدا په کومه کلمه مسلمان یې اوس دا کومه کلمه ولې بل ځای ته تښتې کاري صاحب سوال ته دا سوال خو باید زه له تا وکړم چې تا له خپلې مور نه پوښتنه کړې ده چې په تا یې څو ځلې ټاس اچولی ده دا خو باید زه له تا نه وکړم زه به تا نه سوال پوښتنه کوم ته به مو ته ځواب راکوې چې ته مو ته دلته ناست یې کاري صاحب نه ګوره ماجد حسین که څه شی نوم ده تاسې